अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ताऊ तो सिंगे ये उम्मीद लरम छ टिक टाक ऑफ एट पार्ट पे डियर स्टूडेंट्स मुंगा खपल क्लास शुरुआत द एम एस पेंड नकड़ी दी और नन पर एम एस पेंड के जमून पिंजम क्लास थे राजे खपल पिंजम क्लास शुरू को द एम एस पेंड द टूल्स ना जे एम एस पेंड के सो टूल्स दी और दा से कार कई राजे बाकायदगी सरे दी यूज शुरू को को تاسو کتل غواړئ چې دا کم ټولز دي نو په هر یو ټول باندې چې ودرېږئ نو هغه به تاسو ته خپل نیم په خپله شو کوي. دا ما سره پنسل دی، ورپسې ما سره فل ویت کلر دی، ورپسې ما سره ټیکس دی، ورپسې ما سره اریزر دی. لاندې تاسو خپل نوم ورسره ښکاري او ورسره ښیم چې یاره دا څنګه یوز کیږي. ورپسې ما سره کلر پیکر دی، ورپسې ما سره میګنیفایر دی. څه کارونه کوي او څنګه کوي دا موږ یوز کوو او د یوز کولو نه پس به تاسو پته لګي چې دا څنګه کار کوي. ډیر سټوډنټس تاسو څنګه پته را چې پنسل مونږه عام طور باندې لایف کې د لیکل لپاره استعمالو هم دغه شان مونږه هلته هم پنسل استعمالو. نو زه په پنسل باندې کلیک کم او را بشم ځان ته به یو شیپ شانتي جوړ کم. دا ما یو شیپ واغش صحیح ده جی صحیح شو. دا ما یو فرض کړئ یو ټری شانتي جوړ کړه صحیح ده. خو زه چې کله پنسل باندې کار کول غواړم او بیا په کلر اچول غواړم زه به کوشش کوم چې زما دا لاین د بل لاین سره مکمل یو ځای وي چې دې کې فاصله نه وي لږه هم. اوس د دې نه علاوه تاسو غواړئ چې زما د پنسل دا کم لاینز چې دا ډیر زیات غټ دي او دا زه لږ نری کول غواړم، لکه نری کول یې غواړم واړه کول یې غواړم. نه را به شي سایز ته دا ما سره په 3 پکسل باندې چې ودرېږي تاسو ته په خپل سایز پته لګي. ټیک ده دا تاسو 1 پکسل تړل غواړئ په 1 باندې دغه ډومبی لاین باندې کلیک کوئ بیا دلته راشه ډرای کین تاسو خپل لاین پته لګي. کو تاسو دې نه هم غټول غواړئ نو دې کې موږ سره لاست سایز چې دی هغه 4 پکسل دی. نراش تاسو بس پته لګي دا وګورئ خدا تاسو الریډي ما 4 پکسل لاین ډرا کړی دی. کو تاسو دې نه هم غټول غواړئ موټای پکې پیدا کول غواړئ نو کنټرول سره به پلس بٹن سونه ټایم چې تاسو پریس کول غواړئ مطلب چې تاسو لاین سونه غټ پکار دی هغه به تاسو هغه نه درګي. لکه زما یو لاین دا شو صحیح شو. زه 2 ټایم پریس کوم یا 3 ټایم کنټرول پلس پر کلیک کوم 1 2 3 ټایم ما کنټرول سره دا وګورئ. اوس 4 5 6 ما 6 ټایم لاین پریس کوم نو ورته وګورئ زما په لاینز کې سونه تبدیلوالی راځي لکه د ډومبی لاین څنګه او بس یې څنګه شو. اوس تاسو دا پته پکار ده چې زه ورکوټ کول غواړم دا لاین واپس نه کول غواړم نو کنټرول سره به ماینس پریس کوئ کنټرول سره به ماینس 6 ټایم پریس کو 1 2 3 4 5 6 ما 6 ټایم د لاین غټ کول لپاره پریس کړو. اوس مې نری کول لپاره هم 6 ټایم پریس کو نو دا وایي دا ما لاین نری کېدو باندې صحیح ده. دا والے صحیح شو ډیر سټوډنټ. دا موږ سره و د پنسل کار. ورپسې موږ سره فل کلر دی. د فل کلر مطلب دا دی چې موږ په دې ټری کې ځان ته کلرز مختلف کلرز اچول غواړو نو څنګه به کلر کوو. یو طریقه هو دا ده، بل طریقه بیا په ربر باندې کېږي خو راځئ ډومبی په فل ویت کلر باندې وکړو. فل ویت کلر مې کلیک کړ دلته به زه ګرین کلر کلیک کم د کلر 1 کې به زه ګرین کلر کلیک کم صحیح. کلر 1 کې به زه کلیک کوم چې فل کول غواړم نو زه به په کلر 1 کې کلیک کوم. زه به دلته کلیک کم نو ګورئ ګرین کلر راغی. اوس لاندې تنې دپاره زه کلر ورکول غواړم نو زه په براون باندې کلیک کم. الریډي زما سلیکټ دی کلر فل او دلته به کلیک کم نو دا زما سره کلر فل کار کوي. که تاسو بیک ګراوند له کلر ورکول غواړئ د غونډ پیج له کلر ورکول غواړئ نو فل کلر الریډي تاسو سلیکټ کړی دی او دې کې به موږ یو ډیم شانتي کلر هم فل کولی شو خو لا ضرورت نشته نو زه به واپس وایټ کلر واپس فل کم. ورپسې ما سره اریزر دی ربر څه کار کوي. زه به په دې کلیک کم او راشه صفه. اوس ګورئ زما ربر چې دی دا ګرین ښکاري ځکه چې دلته ما سره په کلر 2 کې د ربر دپاره ما سره کلر 2 کې ګرین کلر دی چې زه صفه کوم ما سره ګرین لاین به ډرا کېږي صحیح شو. زه په دې کلیک کم او وایټ په کم نو چې وایټ کم زما ربر چې دی هغه وایټ شو نو زه به دلته وایټ لکه مطلب بیک ګراوند دا زما نه دی په کار دا به زه په ربر باندې صفا کم. هم دغه شان تاسو ربر سایز غټول غواړئ نو کنټرول سره به پلس پریس کوئ نو تاسو ته څونه ربر پکاري هغه نه به تاسو ته ملو شي او ورکوټ کول کنټرول سره به ماینس پریس کوئ نو تاسو به خپل ربر ورکوټ کیږي. ټیک ده ډیر سټوډنټس. که تاسو کلر 1 باندې کلیک کړي کنه او تاسو ربر سلیکټ او تاسو فرض کړئ کې بلو کلر ور واچوي نو دلته به ګورئ
کار نه کوي. کو تاسو په ربر باندې کار کول غواړئ نو تاسو به کلر 2 باندې کلیک کې ربر به مغشتي کلر 2 باندې به کلیک کې او دلته به راشه بلو کلر په دې کې فل کې او بیا به تاسو ربر کار کوي. همدغه شان کو تاسو چرته فل اپ کلر غشتي او تاسو فل اپ کلر کې گرین واچوي دلته یا پکې ما فرض کا بلیک کلر واچو ځه او دلته کلیک کوم نه دلته به زما بلو کلر بیا راځي ولې کلر 1 چې د فل کلر د پاره استعمالېږي نو ما خو دلته بلیک کلر ما کلر 2 کې د ربر په ځای باندې غشي زه ربر استعمالوم هغه بلیک راځي نو زه کلر فل د پاره په کلر 1 کې بلیک کلر اچوم نه علي به زما کلر چې دی هغه به کار کوي. صحیح شو جی دا وایي صحیح شو سټوډنټس واپس به گرین کلر شو نو گرین کلر بشي او گرین باندې کلیک کوم. صحیح شو دې پر څه مسله شته حاجی دلته اوس فرض کا ما پینک کلر راغشي صحیح ده. اوس دې پسې موږ سره کلر پکر دی لکه یو کلر پک کول غواړم دلته ما سره کلر 1 کې ما سره پینک دی او زه دا بلو دا گرین کلر غشل غواړم زه به کلر پک باندې کلیک کوم چې کم زما کلر اوچتي او د کلر 1 کې را کوي رالم دلته به کلیک کوم نو ګوره ورته پک کلر څه کار دی چې دی باندې زه کلیک کوم چې کم کلر زما په کاری په هغه به کلیک کوم او هغه کلر به غماله التا راکې. صحیح دی سټوډنټس دا پک کلر دا کار دی فرض کا بلیک غشل غواړي او پسې بلو غشل غواړي پک کلر متا تاسو سلیکټ کوئ. صحیح شو جی پک کلر تاسو کوئ چې کم ځای باندې کلیک کو الته نو تاسو فرض کا تاسو یو لاین هم ډرا کړی وي د پنسل باندې مونږه ریډ لاین کلیک ډرا کوم. صحیح شو او تاسو دا کلر پک کول غواړئ دلته مونږ سره دا کلر دی زه دغه زه پک کلر والم او دلته په ریډ باندې کلیک کوم الته به ریډ کلر مالا ډایرکټ راکی. وپسې ډیر سټوډنټ مونږ سره میګنیفایر دی. میګنیفایر مونږ ته سکرین زوم کوي او زوم آوټ کوي. صحیح شو زوم را کوي لکه ځان ته راجختول شو بیا ځان نه لري کول شو څنګه فرض کړه په پنسل باندې ما دلته ډاټ شانتي لګو دا ډیر په مشکل ښکاري زه میګنیفایر والم او دې د پاسه به کلیکینګ شروع کوم ګوره ورته دا ډاټا ما د سکه راجخته کو او دا تاسو صفه کول غواړئ نو مکه خبره ربر بواله ربر کې وتا سو وایټ کلر چې کم کلر باندې تاسو صفه کول غواړئ هغه ول تکلیک کې دا موږ سره میګنیفایر دی. میګنیفایر چې دی په لیفت چې کم کلیک ته په دې ځان ته راجختول شو او په رائټ کلیک باندې واپس خپل صحیح ځای ته رسول شو. لیفت او رائټ کلیکس باندې په لیفت کلیک باندې مونږه سکرین زوم کولی شو او په رائټ باندې مونږه زوم آوټ کولی شو. ان شاء الله ډیر سټوډنټس تاسو پنسل فل وذ کلر اریزر یا کلر پک او میګنیفایر کې برته هیڅ مسلم نه بیا هم کو سم مسلوي تاسو په کمنټ کې خپل کوېشن کولای شئ مونږ به ډایرکټ آنسر درکو چې دا څنګه اوس کې مونږ به بیا په هغه باندې یوازې یو ویډیو جوړو او تاسو مونږ په یوټیوب باندې اپلوډ کوم تاسو باقاعدګۍ سره بیا په اسانه کته شي. حجی ډیر سټوډنټس مونږ سره په ټولز کې صرف ټیکست پاتې شو ټیکست کار کوي راځي چې دا مکو نو ما تر پیج نه په کار تاسو ما ویلو چې کله پیج مونږ ته نه په کار نو کنټرول ان به مونږ وو کنټرول ان ډو ناٹ سیو بیکو زمانه هغه پیج ختم شي ماته به نیو پیج راشي. اوس راځي ټیکست باندې به کلیک کې او په خپل ورکینګ ایریا کې به کلیک کې. صحیح شو جی دلته تاسو لیکل غواړئ هغه تاسو مرزي ده دلته لیکل غواړم زیپ کمپیوټرز ډیر سټوډنټ تاسو ګوره د سایز ډیر زیات غټ دی دا زره کوټه کول غواړم لکه موله غواړم نو کنټرول ا سلیکټ په کو لیکل با کنټرول ا سره موږ څه کو داسې نه کوي د موس لیفت کلیک پونی سه خپل چې کم ډومبه ټکی تاسو شروع کړئ تر هغه ځای پورې بلار شي دلته ګوره دا موږ سره د لیکلو سایز دی دلته به کلیک کړئ چې تاسو سونه نارمل سایز پکاري هغه سایز به ځان ته سلیکټ کړئ لکه ما 16 کو یا ما ته 36 پکار دی. صحیح ډیر سټوډنټس ټیک تا چې څونه سایز تاسو پکاري دا موږ سره سایز نه مونږه سایز ورکولی شو. د دې نه پس کو تاسو د لیکلو سټایل بدلول غواړئ د دې نه مونږ د لیکلو سټایل هم چینج کولی شو چې کم لیکلو سټایل تاسو خوخي هغه تاسو نه ورکولی شي. اوس دا لیکل چې دی زوال تا ټایم نیو رومن واخلم یا ما دا نور لیکل واغشتل صحیح شو دا زه بولډ کول غواړم
صحیح شو. لږ پکې موټای راوستل غواړم زه به په بورډ باندې کلیک کوم. اټالیک کول غواړم مونږ سوای معمولی کګول غواړم نو په اټالیک به کلیک کوم. انډرلاین وسره وسله غواړم نو په یو باندې به کلیک کوم. کو دا تاسو کیبورډ نه په شارټ کټ کوئ نو د بورډ لپاره کنټرول بی به وهه نو بورډ شو، او دا اټالیک د لپاره کنټرول سره به آی بٹن پریس کړئ نو معمولی ترسواله پکې راشي، او انډرلاین د لپاره به کنټرول یو پریس کړئ نو دې سره به خپل لاین راشي، لاندې به سره خپل لاین ادینه علاوه تاسو د دې لیکل د پاسه یو لاین را کوي نو مونږ سره دلته سټریک تھرو لاین دی. سټریک تھرو د لیکل د پاسه یو لاین راوصل غواړي د ځنه وسو، یا تاسو صرف په کمپیوټر راوصل غواړئ نو کمپیوټر به سلیکټ کړئ او سټریک تھرو باندې به کلیک کړئ نو صرف په هغه ورډ باندې وستاسو لاین راشي کم تاسو سلیکټ کړئ یا تاسو په کم باندې لاین راوستل غواړئ. د دې نه علاوه تاسو لیکل لا کلر ورکول غواړئ نه راشه دلته چې کم کلر تاسو پکاري دا بیک گراوند کلر زور کوم. صحیح ده چې کلر ورکول غواړئ کلر 1 چې دا د فانټس کلر دی، کلر 1 به کلیک کړئ چې کم کلر هم پکاري هغه به تاسو ځانته خپل خوخه باندې سره کې ایډیټ کلر پدې کې نور کلرز دي چې کم کلر تاسو پکاري. فرض کما دا یو کلر دا دویم کلر سره مکس کو دا دریم کلر شو دا سلورم شو. صحیح چې کم کلر تاسو پکاري هغه به تاسو واله او دلته به ځانته فل کې. صحیح شو جی دلته کلر راغی او اوکے به کې دلته تاسو وګورئ کلر سره یو کلر سره خپل دلته راشي. فرض کړئ دلته ما ریډ کلر واغش بیک گراوند کلر چینج کول غواړم بیک گراوند کې بزو لایټ پینک کلر ورکم. صحیح شو جی داواله او دلته ما کلر ورکم. دا وره دلته کلر ډرا کیږي. هډیر سټوډنټس موږ کلر چینج کول غواړو نو د فونټس لیکلو چې کم لیکل تاسو چینج کول غواړئ کم فونټس تاسو چینج کول غواړئ دا کلر دغه سلیکشن بو کې او هغه لبا کلر ورکې هم ها کلر با هغه اپلای شي. د سره موږ سره کلر 2 دی. کلر 2 چې دا موږ د وخت ترانسپیرنت چې کم دی دا موږ یوز کوم. ترانسپیرنت کې چې لاندې بیک گراوند باندې موږ سم یوز کوو ته صرف موږ په لیکلو باندې یوز کوم. کو تاسو چرته غواړئ چې دا بیک گراوند وسره چینج کول غواړم نه را بشه دلته به دا فرست آپشن کلیک کې نو تاسو دلته کلر 2 کم کلر هم در سره وي نه هغه به درته هغه کلر چینج کی. تاسو دې نه وړه اوس راشه دا بلیک کې تاسو به صرف لیکل بلیک شي. کو تاسو غواړئ چې را لاندې ماته کلر نه پکار ترانسپیرنت پکار دی په دې کلیک کې هغه غون بیک گراوند کلر به تاسو سره ختم شي. کو تاسو غواړئ چې ماته بیک گراوند کلرفل پکار دی نو په دې به کلیک کې او را بشه چې کم کلر تاسو ته پکاري په کلر 2 کې هغه به سلیکټ کړئ. صحیح ډیر سټوډنټس دا مو سره د فونټس د کلر کارو چې کلر ځان خپل خو کلر هغه شل غواړي راشه چې کم کلر هم پکاري هغه التدانه جوړ کې او اوکے کې هغه به الته اپلای شي اتوماتیکلی په بیک گراوند اپلای شو. نو زب په 1 باندې کلیک کم او را بشم په ترانسپیرنت په کلیک کم لاندې بیک گراوند چې کم کلري هغه به ما سره ختم شي. دا مو سره بیک گراوند دا کلر 2 چې دا موږ سره د بیک گراوند لپاره کار کوي په داغه د لپاره به زړم به آپشن هم حاصل کوم چې ترانسپیرنټي نو کله د ما سره هر یو کلر اپلای شوی وي هغه به کار هغه پوره نه کوي چې سو پورې ما ډومبه آپشن باندې نه کلیک کړئ. سي د ډیر سټوډنټس کو بیا هم سو مسلوي تاسو په کمنټس کې د خپل کوېشنز کولای شئ او دا جواب موږ درکو. ډیر سټوډنټس کټ کاپی پیسټ باندې اړ تاسو سره خبره شوی دا تاسو د دې نه کاپی غشل غواړئ کنټرول سی سره پیسټ کول غواړئ نو کنټرول وی دا کټ کول غواړئ ختمول غواړئ کټه کې دا د موبایل ته نه پکار کنټرول ایکس سره دا کټ کم او زبه د دل سره د سره یوزه پیسټ کم دا موږ سره کټ کاپی پیسټ کار همو. ډیر سټوډنټس سهم مسلوي تاسو خپل تاسو نمونه په کمنټس کې کولای شئ موږ به دا هغه جواب درکو. کو بیا هم تاسو نه پوهیږئ نو موږ به تاسو لپاره په هغه کمانډز باندې بیل یو ویډیو جوړو په هغه یو کمانډ باندې او تاسو موږ په یوټیوب باندې شیر کوو باقاعدګي سره بیا وګورئ. کو بیا هم پینښوي ان شاء الله تاسو مونږ کال هم کوی شئ په کال باندې مونږ هم تاسو پویلو شو په ډسکرپشن کې زموږ نمبر هم شته. ډیره مهرباني. ثانک یو. الله حافظ.